بعض هغه خبرې چې هغه معلومې دي او واضحې دي او بار بار تکرار د هغې په طور د نصیحت کي. یو خبره دا چې معلومه او واضحه ده هغه دا چې د الله رب العزت دین پوره دی. په سورة المائده کې الله دا خبره کړې ده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دا د حجة الوداع په موقع کې د عرفات په ورځ الله رب العزت دا آیت رالیږلی و چې نن ما ستاسو دین پوره کو څه مطلب ده؟ مطلب دغه دی که چې اوس دې کې څه داسې نشتي چې هغه د دین ګڼلی کېږي او هغې ته دې ضرورت وي او هغه بیان شوی دی نه. دین پوره شو. اوس د دې نه بعد د قیامته پورې چې څوک هم په دین کې نوې مسله راوباسي نو اگر که دی په خوله دا خبره نه کوي خو مطلب یې همدغه دی چې دین نیمګړی ده، بعض خبرې پاتې شوي دي موږ پکې د ځان نه راوباسي. چې الله وایي اکملتو د عربۍ لپاره شته کې په دې خو د عوامو پوهېږي، دومره وضاحتونو ته ضرورت هم نشته. اليوم اکملت لکم دینکم، نن ما پوره کړو دین ستاسو. اوس پوره شو، کامل. یو دا خبره یاد ساتل پکار دی، دا قانون او قاعده ده چې الله دین پوره کړی دی. څوک چې د قیامته پورې په دې کې نوي سره ویسته غواړي نو څوک چې بیا په دې کې نوي سره وباسي د هغه مطلب دا شو چې یاره دین نیمګړی دی. بله خبره هغه دا ده الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالیږلی د دې دپاره و چې هغه دا دین موږ ته راورسوي او بیان یې کړي او دا د هغه ذمهواري وه. اوس که څوک په دین کې نوي سره وباسي که نه د هغه د تګ نه بعد نو د دې کس دا مطلب دی اگر که په خوله یې نه وایي چې بعض خبرې والعیاذ بالله رسول وسلم موږ ته نه دي را رسولي او شکر دی مولیانو راته بیان کړي، بزرګانو راته بیان کړي، پیر صاحب بیان کړي، پلار نیکه راته بیان کړي، ګنې دا د پیغمبر نه پاتې وي. دا دې په خوله نه وي خو مطلب همدغه دی که لکه زه چې اوس راولګم په دین کې نوی کار کوم چې هغه پیغمبر نه دی بیان کړی او زما څه مطلب شو؟ دغه مطلب دی که چې دې ته زه دین ویم نو چې دین ورته وایي بیا خو دا کار د پیغمبر و چې تا ته بیان کړی و هغه بیان کړی نه دی نو معنی ده چې والعیاذ بالله یا خو هغه نه هېر شوی دی یا هغه قصدن پرېښودی دی نو دا خو بیا هغه خیانت هغه باندې بیا د خیانت تهمت لګي چې هغه په دې امانت کې خیانت کړی، کم امانت چې الله هغه له ورکړی چې خلکو ته یې ورسوه. درېیمه خبره دا یاده کوي د هغه وخته پورې الله رب العزت زما او ستا دینداري نه قبلوي چې څو پورې به یې کې دوه خبرې نه یو دا دینداري به خالص د الله دپاره کېږي، دې کې به څوک شریک نه وي د الله سره، دې کې به نه ریاکاري، دې کې به نه د بابا برخی، نه به د ملنګ برخی، نه به نبي او ولی برخی، نه به د بل مخلوق داسې دې کې برخی، خالص د الله دپاره. دویم دا دینداري به زموږ په طریقه د دیندارۍ د رسول صلی الله علیه وسلم وي. الې الله قبلې ګنې که ته زر کاله عبادت وکړي ته ورته عبادت وایې، زر کاله عبادت وکړي او خالص د الله دپاره وکړي او په طریقه د پیغمبر نه دا زر کاله ته هسې ضایع کړي دي. دو خبرې لازم دي عبادت خالص د الله دپاره، بیا عبادت په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. قرآن کې ځای په ځای دا خبر الله رب العزت ذکر کړي، ځای په ځای. سورة الاحزاب کې الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. چې کله الله او د الله رسول فیصله وکړي که نه
نو بیا یو مؤمن سړي او ښځې سره هېڅ اختیار نشتی چې دوی پکې خپل څه وکړي. فیصله د الله او د الله د رسول ده. دې نه اخوا زما او ستا سره هېڅ اختیار نشي، صرف یو خبره زما او تا سره ده، دې ته غاړه یې ښوده. بس یاره قبیل پرس دا لږ داسې کار وکړو چې لږ یې مخکې کړو لږ یې وروسته کړو، دا زمانه خیر دی بدله شوې ده. زمونږ پلار نیکه به دا کار ښه ګڼو، زمونږ پلار نیکه به خیر دی بد ګڼو، په دغه علاقه کې به یې نه کوو ځکه چې هلته خلک بد ګڼي، زمونږ مذهب کې نشتي که لږ یې پرېږدو، زمونږ کتاب کې نشتي، دا خبرې نه چلېږي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه که ځان ته مؤمن ویله، لږې د مؤمن سره دا اختیار نشتی چې هغه د الله د فیصلې نه بعد په دې کې څه ګوته ووایي په دین کې، یا د رسول صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه بعد هغه لګیا دی په دین کې ګوتې ووایي. زموږ سره صرف یوه لار ده، غاړه یې ښوده. دویمه لار یا نه منل، درېیمه پکې نشتي چې خیر دی دام دینداري ده. لکه اوس دا عجیبه فلسفه ده که ما پرې پوه وکړئ چې د الله فیصله نه منم، د پیغمبر نه منم، نوی کار کوم، خو دا هم دینداري ده. اوس دا د کوم ځای دینداري ده وی تاسو پرې سوچ کوئ. که یو لس کاله پرې سوچ وکړئ هم به په دې پوه نه شي چې دا څنګه دینداري ده چې د الله او د الله د رسول نه پرې امر نه دی راغلی، د هغوی فیصله نه ده او زه ورته دینداري ویم. دا آخر کومه دینداري ده؟ دین خو د الله دی، بیان کړی رسول صلی الله علیه وسلم دی، دا مسله پکې نشتي. آخر ستا دا مسله د کوم ځای نه دین وګرځېد؟ جی مولوي صاحب ویل، د مولوي صاحب مسله خو دین نه ګرځي، د ځان نه چې بیان کړي. د مولوي صاحب هغه مسله دین دی چې هغه د دین نه ثابت دی. بزرګانو به وي، د بزرګانو خبرې جیب کې کېده، ته خبره به د الله او د الله د رسول کې. مذهب کې راغلي آخر دا کم مذهب دی چې د قرآن او حدیث خلاف دی؟ زمونږ کتاب کې دي، نو دا کم کتاب دی چې د قرآن او حدیث خلاف مسله پکې ده؟ دا ټولې خبرې داسې پسې بیا زه دا ټولې پوښتنې دي او سوالونه یې دې به څه جواب کوي؟ نو لارې دوه دي، کله چې د الله او د الله د رسول فیصله راشي موږ سره لارې دوه دي، یا غاړه یې ښوده یا نه منل. بس درېیمه پکې نشته چې جي خیر دی صحیح ده مني نه خو بیا هم دینداره دی. لکه دې داسې مثال دی چې ته داسې ووایې د یو بچي په باره کې چې دی دا منم د مور پلار نافرمانه دی، خو دیندار هم دی او نیک هلک دی. د مور پلار نافرمانه دی خو ښه سړی دی. اوس دا څنګه ما ته پته نشته چې د مور پلار نافرمانه دی او ښه سړی هم دی، یا داسې ووایه د مور پلار نافرمانه دی او د مور پلار تابعدار هم دی. نافرمانه دی او تابعدار دی، دا جمع کېږي یو ځای؟ نه جمع کېږي، خو یا به تابعداري یا به نافرماني. ما ورته چې کوم عبادت کوو یا خو دا دین دی یا دین نه دی. اوس دا به څنګه پته لګي چې دین دی که نه دی؟ نو هغه بیا څوک چې دې ته دین وایي هغه به یې ثابتوي د قرآن او د حدیث نه چې او دا دین دی. څنګه دین دی؟ لکه ځکه چې الله وایي، د الله رسول وایي، ثابت یې کړه موږ دا منو چې دا دین دی. که ثابت یې نه کړه نو دا د خېټې مطابق دین دی، د خېټې مطابق دا څه دی؟ دین دی. نور الله او د الله د رسول په نظر کې دا دین نه دی. دا قانون او فیصله یې ده کې د الله رب العزت فیصله. او ځکه الله رب العزت سورة النور کې وایي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. کله چې مؤمنان، ګوره ټوله خبره د مؤمنانو کې. اوس که ته غواړې چې د مؤمنانو په ټولګي کې شماري چې د صفات به په ځان کې راولي یا به تا کېږي، الله وایي وینا د مؤمنانو په هغه وخت کې چې کله دوی راوبللی شي فیصلې د الله او د الله رسول ته، وینا د دوی دای سمعنا و اطعنا، من واورېده من یې منو عمل کوو. صرف اورېدم نه دي د مؤمنانو، ګوره اورېدو والا ډېر دي، خبره اورېدو والا خو به ته دومره پیدا شي چې تپوس یې مه کوه، خو دوی وایي من واورېده او من پرې عمل کوو. او الله وایي واولئک هم المفلحون، او همدا خلک کامیاب دي. سورة الحشر کې الله وایي وما آتاکم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. څه چې د الله رسول تاسو ته دروړي دي او درکړي دي هغه به منئ، او د څه نه چې منع کړي یې د هغې نه به منع کېږئ. دا قصې به پکې نه کوي چې یاره دې کې ما ته خیر ښکاري، هسې چېرته په دغه کې خیر وي په ناروا کار کې. زه خو دې ته حیران یم. نو ځکه قرآن فیصله دا ده اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تابعداري به فقط د هغه دین کېږي چې د الله له طرف نه رالیږلی شوی. په بل ځای کې الله څه وایي وان هذا صراطي مستقیما، دا زما لار ده نیغه لار ده، فاتبعوه، په دې لار پسې به ځئ، د دې نه علاوه بله لار پسې به نه ځئ. دا موږ چې څومره ګډوډ یو که نه په دین او په دنیا کې، په دین او په دنیا کې، او زمونږ دا خلک چې څومره ګډوډ دي په دین کې، او دا څومره خزعبلات او بدعات او خرافات چې موږ ته ښکاري، او د څه امتحانونه او سختي چې به موږ راځي د هغې یو وجه دا ده چې موږ دا دعوه کوو چې موږ دیندار یو، دین منو، خو هغه صحیح دین چې کوم سوچه خالص دین دی د الله او د الله د رسول احکامات موږ هغې ته توجه ډېره نه ده کړې. موږ دینداري هغه څه ته وایو چې زموږ خواهشات ورته دینداري وایي، زموږ پلار نیکه ورته دینداري وایي، زموږ ملک علاقې ژبې والا پښتانه ورته دینداري وایي، موږ هغې ته دینداري وایو. او که دوی ورته نه وایي موږ ورته نه وایو، اگر که شریعت ورته دینداري وایي، نو دا کوم ځای دین شو؟ ته به تابعداري کوې د الله او د الله د رسول. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که تاسو په رښتیا د الله سره محبت کوئ، الله وایي د دې پیغمبر تابعداري به کوئ، ځان نه به نوي مسلې نه راوباسئ. او هره نوي مسله په دین کې هغې ته بدعت ویلی کېږي. او موږ ته واضح موږ نن د بدعت موضوع باندې خبره نه کوو چې بدعت څه ته وایي او د هغې اقسام، خو لنډه ده هر نوی کار په دین کې د عبادت په نیت هغې ته بدعت وایي. دا ټکې ورسره لازم لګوه په نیت د عبادت. لکه بس کمقلان راشي موږ نه ساجیبو تپوسونه کوي، تاسو چې دې ګاډو کې ګرځئ دا بدعت نه دی؟ او تا چې دا ګړۍ دی او پلاس کړې دا بدعت نه دی؟ او تا چې دا پلانې کار وکړي، هلکه نو دا خو دنیوي کارونه. موږ وایو هر هغه کار چې د عبادت په نیت وشي. که زه دې دا پلانې ګاډی استعمالول عبادت ګڼم، بیا به ما نه دلیل غواړي، نو ما خو ته عبادت نه دی ویلی، ما خو ته دینداري نه دی ویلی چې ته ما ته دا خبره کړي. موږ هر هغه کار چې د دیندارۍ او د عبادت په نیت وشي او په دین کې اصل نه وي، نو دې ته بدعت ویلی کېږي. په دین کې اصل نه، چې په دین کې اصل وي هغه بیا خو دینداري خو عبادت دی. نو بدعت معنی دا ده څومره نوي کارونه چې په دین کې شوي دي او اصل یې نشتي، ټول ناروا دي. که هغه سړی کوي چې ځان ته بزرګ وایي، ځان ته نیک عمله وایي او ځان ته هر څه وایي، خو چې ناروا کار کوي او بدعت کوي، د دا کار بدعت دی او دا ناروا دی. که دې خفه کېږي د خپل سر دې دیوال له راواچوي. موږ څوک په دې نشو راضي کولی چې خیر دی زموږ په دین کې نوي مسلې راوباسه، خو خیر دی جي تاسو مه خفه کېږئ، تاسو ډېر قدرمن خلک یې، خیر دی زما دا دین ونړوه، خو ته مه خفه کېږه، ته زمونږ پیر یې، ته زمونږ مولوي صاحب یې، ته زمونږ بزرګ یې، ته زمونږ مشر یې، ته زما پلار یې، ته زما نیکه یې، خیر دی ته زما زوی یې. نه، په دین کې به نوي مسله نه راوباسي. که ته د اسمان ته خیږي او که ته د اسمان نه د ځمکې ته رادانګي او که ته د سر د دیوال نه راځي او که ته هر څوک یې، په دین کې به نوي مسلې نه راوباسي، زموږ دین به نه خرابوي. په دې موږ د هېچا سره اتفاق نشو کولی، د هېچا سره. دا د یو خاص مذهب فقهي مذهب مسله نه ده، دا د یو ملک د یو معاشرې د یو ژبې د یو قوم مسله نه ده، دا د پښتنو د پنجابیانو د عربو خبره نه ده، خبره د دین ده چې زما دین خراب نشي. زه ډېر د افسوس سره دا وایم پښتنو کې د ډېرو سره به دا غم وي چې زموږ کلتور ګډوډ نشي. څه نه څه زه هم د دې خبرې حمایت کوم، ځکه بعض ملګري یا مولیان هم ما ته وایي دی قام پرسته متعصب نه، د بعضو هغه خبرو زه ښه مرسته کوم الحمدلله چې هغه شریعت کې د هغې ګنجایش وي. دا خو زه پخپله وایم چې موږ له پکار ده
چې خپل هغه کلتور هغه رواج هغه پرېږدو چې هغه د شریعت په خلاف نه وي. یو پکې دا شرط دی. او موږ خپل تاریخ هیر نه کړو. دا خبره اوس بار بار کوم، بلکې د افسوس خبره دا ده چې موږ کې اکثرو ته خپل تاریخ او کلتور دا معلوم نه دي. ډېرو نه هیر داسې په نوم ځان ته پښتانه وایي چې تپوس وکړي چې د پښتو څه مطلب دی، دا هم دلی نه ورځي. خو هسې برید تاوی راته وایي موږ پښتانه کته او بره ټیک ټاک کې ویډیوګانې او په سټیټس ویډیوګانې او پښتندیز او پښتندیز، نو دی خبرو نه وي پښتون څه ته وایي. نو دې خو زه هم څه نه څه حمایت کوم چې کلتور خپل هغه چې د شریعت خلاف نه وي هغه نه دي هېرول پکار، خپل تاریخ هېرول نه دي پکار. خو زه دا وایم څنګه چې پلاني ته خفه کېږي په دې چې زموږ کلتور خراب نه شي، په حیثیت د مسلمان خفګان په دې نه دی پکار چې زما را دین چېرته خراب نه شي. موږ دېسې کې به خیر دا وایي به زه اصل کې دا خبره د هغه چا دی چا سره د دین قدر نه وي. که څوک پکې څه رانه باسي او که څوک ترې څه وباسي زما پرې څه پروا. که چېرته ته په خپل دین مین وې که نه نو ته به په دې خبره خفه کېدې او غوسه کېدې چې زما په دین کې نوي مسلې ولې راوباسي او زما د دین نه مسلې ولې وباسي. دا خو کامل شامل دین الله موږ ته رالیږلی د غونډ منډ څه ضرورت دی پلاني او علاني ته پکې نوي مسلې راوباسي. ولې په موږ باندې زموږ دا دین خرابې څنګه چې ته چغې د کلتور وایي چې ولې په ما باندې کلتور خرابې، ولې زما پښتو خرابې. نو زه وایم دا سړی په پښتو مین دی ځکه خو دا چغه وایي. په حیثیت د مسلمان ته به خفه نه شي په د خپل دین باندې چې ولې دې کې نوي مسلې راوځي، ولې دې کې خلک ګوتې وایي. نو په دې خفه کېږي صرف هغه سړی چې هغه په خپل دین باندې مینې او مینې حقیقي، یعنې داسې دعویدار د مینې هغه بې شماره دي. پتیلې نه چې سر اوچتې لاندې ته یو پروت وي زه په دین مین یم. او دا تش دعویدار دي. موږ دعوه د هغه چا منو چې دلیل ورسره، او یو دلیل د دې دعوې د رښتینوالي هغه دا دی چې انسان په خپل دین خفه کېږي چې په دې کې به ګوره پلانیه نوي مسله دې نه معلوم ګورئ څه چې محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي وقت به راته بیانوي. سره پاسه 1400 کاله مخکې چې کوم دین بیان شوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات سره د نبوت دروازه بنده شوې ده، د هغې نه بعد ګوره ستا نوي مسله په دین کې د دین په نوم نه منمه، هله به زموږ دین روغ پاتې شي، هله به موږ ته هغه سوچه دین پاتې شي چې کوم خالص دی. په دغه بدعاتو او خرافاتو کې چې مبتدعینو او بدعتیانو راویستي دي، یو پکې دی د دې ربیع الاول په میاشت کې د دې په 12 تاریخ په 12 ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ لمانځل او په دغه ورځ خوشحالیانې کول، دا هم په دغه بدعاتو کې یو بدعت دی. ورته ویل کېږي عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. په هغه ورځ اختر لمانځل په کومه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی، دا هم په دغه بدعاتو کې یو بدعت دی او په هغه نوي کارونو کې یو نوی کار دی چې د دین په نوم راویستی شوی دی او هېڅ اصل نسل په دین کې نشته. بیا هغې کې د خلکو اقسام دي، لکه ټول یو شان خوشحالي نه کوي. بعض هغه دي چې صرف په دغه ورځ راجمع کېږي او قصې کوي او خطبې کوي او تقریرونه کوي او د رسول وسلم سیرتونه بیانوي. بعض هغه دي چې هغوی صرف خوراکونه الواګانې خواږه پخی را پخی چې څوک راشي هغلی ورکوي. بعض هغه دي چې جوماتونو کې راجمع کېږي، څوک په کورونو کې راجمع کېږي او څوک پکې د حد نه واوړي نو په هغې کې ورسره نور ناروا کارونه وي، زنانه نارینه یو ځای، ګډاګانې، سندرې، چرس او بنګ، کفریات او شرکیات، رسول الله وسلم ته آوازونه کول، هغه ته را مدد شویل، د هغه نه مرستې غوښته، د دې حده پورې به کې ولاړ شي. او څوک مو ماته دا وایي چې یاره په دې کې کم یو روا دی، دا ټول ناروا دي. خو ما ته اوس چې اقسام دي
څوک یې په یو شکل کې کوي څوک یې په بل شکل کې کوي خو د چا هغه بدعت دی ناروا کار دی د چا هغه بدعت دی او شرک دی د بعضو هغه شرک ته رسي کفر ته رسي او د بعضو هغه بدعت دی او ناروا کار دی